سلامونه ډیرو درنو او محترمو اوریدونکو او لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن ورځ موږ د کاروبار یو بنسټیزه موضوع تشریح کوو چې هر نوی یا موجوده کاروبار لپاره لازمي ده او هغه د بزنس پلانینګ یا د کاروبار پلان جوړول دي. دا ویډیو به تاسو ته نه یوازې معلومات درکړي بلکې عملی مثالونه د پلان جوړولو لارې او که پلان ونه لرئ څه مشکلات درته پیدا کیږي هم دروښیي. د کاروبار پلان څه شی دی؟ د کاروبار پلان یو لیکل شوی رسمي سند دی چې ستا د کاروبار د بنسټ، هدفونو، ستراتیژیو، مالی چارو، بازار ته د داخلېدو طریقو او ورځنیو عملیاتو وضاحت ورکوي. دا سند د دې لپاره جوړیږي چې ته خپل کاروبار له یو واضح لید او واضح هدفونو سره مخکې بوځې. پلان نه یوازې تا ته رهنمایي درکوي بلکې نورو لکه پانګوالو، شریکانو یا حتی بانکوالو ته هم ښیي چې تا دا کاروبار جدي نیولی او یو مشخصه طرحه او لاره لري. که یو کاروبار پلان ونه لري نو کوم مشکلات ورته پیدا کیږي؟ پانګه نه جذبیږي ځکه هیڅ څوک په مخشوش کاروبار باندې باور نه کوي. یو چاته ته یوه طرحه وړاندې کړي، هغه ستا طرحه خوښوي، بیا تاسو ته پیسې درکوي، تا ته پانګه درکوي چې تر څو هغه کاروبار پیل کړي. د لګښتونو او عوایدو کنټرول له منځه ځي. ته چې یو کاروبار جوړوي یو پلان لیکي، په هغه کې باید مالیه، کرایه، د مشتریانو دپاره چې کوم سرویس وي د هغې لګښت، د کارکوونکو لګښت، ټول لګښتونه او عواید وسنجئ، په پلان کې ولیکئ، وروسته له هغې کاروبار شروع کړي. که داسې نه وي نو لګښتونه او عواید کنټرول نه کیږي او کاروبار مو له منځه ځي. مارکیټ ته د داخلېدو مناسب لاره نه وي او له سیالانو شاته پاتې کیږي. نه پوهیږئ په کوم ځای کې دکان خلاص کړئ، په کوم ځای کې کاروبار پیل کړئ او په څه ډول شروع کړئ دغه کار. نو په مارکیټ کې ډېر سیالان هم شته چې له تا مخکې تجربه هم ډېره لري، مخکې کار شروع کړئ، نو له هغوی سره به هم مخ شي او ته به نه پوهیږي چې څه ډول مخکې لاړ سي. وده نه کوي ځکه هیڅ هدف نه لري. یو څوک چې هدف ونه لري، یو کاروبار چې هدف ونه لري، نو هغه نه پوهیږي چې کوم طرف ته لاړ شي، نو په همدې خاطر وده هم نه کوي. بل ډیره مهمه د کاروبار د پلان کلیدي برخې یا مهمه برخې کی کمپوننټس. د کاروبار چې کوم پلان دی د هغې جوړښت، په هغې کې کومې برخې شاملې دي، کومې برخې مهمې دي. لومړی ایگزیکټیو سمري، لنډیز. د کاروبار پلان خلاصه ده. دلته ته باید په لنډ ډول ولیکې چې څه ډول کاروبار پیل کوي، ستا هدف څه دی او ولې ته فکر کوي چې دا کاروبار به بریالی شي. مثلا ناصر غواړي او لیکي د خپل کاروبار په لنډیز کې، زما هدف دا دی چې یو باکیفیت او چټک ترمیمي مرکز جوړ کړم چیرې چې محصلین، ښوونکي او دفترونه کولی شي خپل موبایلونه، کمپیوټرونه او نور الکترونیکي وسایل ژر ترمیم کړي. د کاروبار پیژندنه یا ډسکرپشن آف بزنس. دا برخه ښیي چې ستا کارونه څه ډول دي، څه محصولات یا خدمات وړاندې کوي او ستا د بازار اړتیا څه ده. ناصر دا داسې تشریح کوي چې د موبایل او لپټاپ ترمیم د خلکو اساسي اړتیا ده، خو اوسني بازار د باور وړ نه دی. هغه داسې چې خلک پر وخت دغه وسایل نه ترمیموي. خلک ډاریږي او فکر کوي چې زموږ له کمپیوټرونو څخه دوی وسایل وباسي او وخت پرې زیات اړوي او سم یې نه جوړوي ځکه فني کسان نشته. دریم مارکیټ انالایزس. دا هم د بزنس پلان په برخه کې به ستا دریمه برخه د بازار تحلیل وي. ته باید پوه شې چې ستا هدف مشتریان څوک دي، چې مخکې درسونو کې موږ ویل ټارګټ آډینس. بازار څنګه دی، د سیالانو قطع او ضعف څه دی. مثلا ناصر سروې وکړه، پوه شو چې ځوانان له شته دکاندارانو سره ستونزې لري. دوی ډیر په قیمته ورته وسایل جوړوي، غیر مسلکي دي، کله چې دوی یو جنس جوړوي بیرته خرابېږي. پر ترمیمي وسایلو ډیر وخت اړوي. له دې څخه لپټاپ اخلي، ورته وایي چې 2 ورځې وروسته راسه، یوه اونۍ وروسته راسه. خو دغه یوه اړتیا ده. مارکیټ ستراتیژي د بازار موندنې تګلاره. څه ډول ته ځان ته بازار موندنه کوي، څه ډول خلک راجلبوي، ته څنګه خپلو مشتریانو ته ځان معرفي کوي، کومې طریقې کاروي. مثلا ناصر پلان لري چې د فیسبوک له لارې اعلانونه وکړي، پوهنتونونو ته پاڼې ورکړي او ځینې دفترونو ته خپل اعلانات ورکړي او خپله ژمنه ورته داسې ووایي که ستاسو جنس مو په 40 ساعتو کې ترمیم نه کړ او جوړ نه شو نو هیڅ مو خپلې پیسې مو ورکوئ او البته موږ به تاسو ته جرمانه لا درکوو. نو دغه د دې یو هغه ده چې په 40 ساعتونو کې به موږ ستاسې جنس حتمي جوړو. له دې به په ذات وخت نه اړوو. نو هر څوک باور کوي دته هغه خپل وسایل راوړي چې جوړ شي. بل د عملیاتي پلان به څه ډول وي، اپریشن پلان به څه ډول وي. ستا ورځنی کاروبار به څنګه چلیږي، څو کارکوونکي به لري، وسایل چیرې ساتي، د خدماتو چټکتیا څنګه تضمین کوي. نو ناصر یو تخنیکی کس لري چې هغه په هر څه ډیر پوهیږي او کولای شي وسایل ډیر په کم وخت کې جوړ کړي ځکه هغه په پیښور کې درسونه ویلي او هغه عملي کار کړی. وسایل په یو قلف لرونکي المارۍ کې ساتي، کوم چې د یو کرایي دکان نیولی او هغه ته یې ساتي
او د خدماتو تحویلي له رسید سره کوي. هر چا څوک چې دته کمپیوټر راوړي وخت لیکي چې په دغه وخت راکړی او بیرته چې کومه کمپیوټر یا موبایل راوړي هماغه رسید بیرته له دته ورکوي چې له 40 ساعتو به کم وخت پکې لګېدلی وي. بل مالی پلان، لکه څنګه چې موږ وویل مالی پلان هم د بزنس پلان یوه برخه ده چې د شپږمه او همدارنګه وروستۍ برخه ده. ستا مصارف، متوقع عواید، د پانګې اړتیا او د ګټې هدف باید واضح وي. مثلا ناصر ځان سره حساب کړی چې د میاشتې مصرف باید 10,000 افغانۍ وي، کوم چې دی د وسایلو او ټولو شیانو باندې لګوي او هدف دا دی چې د میاشتې 50,000 عاید ترلاسه کړي، د میاشتې 20,000 دته ګټه پاتې کیږي. په 10,000 کې 20,000 د وسایل کیږي او د هغه کم کس چې د نیولې دغه کرا کیږي او همدارنګه 10,000 د دکان کرایه راځي. دا کلیدي برخې د پلان چوکاټ جوړوي. کته هم خپل کاروبار پلان کوي نو دا برخې یو پر یو ولیکه ترڅو ستا ذهن، ستراتیژي او بریا واضحه شي. څنګه یو ساده کاروباري پلان ولیکو؟ How to write a simple business plan. څه ډول یو ساده کاروباري پلان ولیکو؟ کته پیل کوي نو دغه ساده معلومات کفایت کوي. ستا هدف څه دی؟ ته څه خدمات یا محصول وړاندې کوي؟ ستا مشتریان څوک دي؟ سیالان دې څوک دي؟ او ستا ښه والی څه ده؟ ځکه په بازار کې نور هوټلونه شته، په بازار کې نور د ترمیم دکانونه شته، نو تا ته څه ضرورت ده چې ته یو نوی دکان یا یو نوی هوټل یا یو نوی ورکشاپ خلاص کړي؟ ته باید پوه شې چې ستا ښه والی څه د نظر هغه څوک چې په بازار کې د له هغوی څخه ستا قیمت ارزانه ده، ته یو جنس ارزانه جوړی یا ستا کار ښه ده ځکه هغه شیان چې نور مستریان یې نشي جوړولی هغه ته جوړوي، نو باید یو ښه والی حتمي ولري. څنګه به مشتریان پیدا کوي؟ د دې لپاره باید ته یو پلان ولري چې زه فیسبوک کې اعلانات ورکوم، همدارنګه په واتساپ کې ګروپونه جوړوم، هغلته اعلانات خپروم. نو هغه مشخص خپل د مارکیټینګ طریقې یا ستراتیژیانې باید ولري. څومره پیسې په کار دي او عاید به څومره وي؟ داسې نه چې داسې کاروبار تاسې پیل کړي هغه د چا خبره چې ګټې نه تاوان زیاتي. نو د پیسو سنجش، د مالی او عوایدو سنجش باید له اول څخه چې مخکې مو د کاروباري پلان په مهمو برخو کې وویل نو دا باید ولرئ تاسې. په پای کې به ووایو د کاروبار پلان نه درلودل داسې دي لکه د شپې سفر کول بې له څراغ نه. نور خو پوهیږي چې پرته له څراغه په شپه کې مزل کوئ څه کیږي. خو که ته یو پلان ولرې نو ته نه یوازې خپل ځان رهنمایي کوي بلکې نورو ته هم باور ورکوي. که ته دا ساده پلان تطبیق کړې ته کولی شې خپل کاروبار له خیال نه حقیقت ته راولې. دا د سوداګرۍ نه هم درسو چې تاسو ته وړاندې شو. که دغه معلومات ستاسو لپاره ګټور ول نو مهرباني وکړئ له خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. ښاد او بریالي اوسئ.